أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ننا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د مبارک سیرت او ورځ د غیر درس مبارکي دې ځپره خبره رسیدلې و. نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې کله مدینه منورې لراغی نو درې قسم خلک و. یو قسم هغه انسانان چې هغه پر رسول الله باندې ایمان راوړو، انصار او مهاجر. دویم قسم منافقان او د عبد الله ابن ابي ابن سلول په قیادت کې هغه بظاهري یو خبره کوله او منځ کې بله. دریم قسم يهود بنو نذیر بنو قریظه صبر کار کې وشیدل او صبر اطراف وکي. د مکه مشرکانو د خلکو له اقتصادي پابندي مور باندې ولګول چې د رسول الله په ملګرو باندې بنسو خرچه کوي او نه بسو تیز عالی. دویم امر د صادر کې چې حج عمره له باندې راشي. سعد رضی الله عنه په دې مزمس کې ویل انجام وشو. دریم امر د صادر کې چې کوم انسانان په مدینه کې وشيږي او ویل چې د محمد د ملګری عليه السلام ساتي ما کله زموږ دښمنۍ له ودرېږي لکه اوس موجوده يهود نصارا. یو مل چې کله مسلمانان لاړ شي نو د دمکینی ورکی. او دریمه مسله به څلورمه مسله به دا چې د رسول الله ملګرو له رسول الله له برای راس مخ چرنجونه راولېګل او وختارونه ورکړه. اصله به مجاهدینو ګرځولې. صحابه بداویل شي الله دا دوی ری بکله زمون په یو یره باندې بدل شي. معنا دا چې مون همیشه ستانه ویریګو د خلکو یې زمون د خوانه لري شي. جمعه له بچراتلم بس اسلحه بار بچوتلم اسلحه. رسول الله په خپل د شپې بار نو وته ملګرو ور باندې پیاره کوله ته د پوری شي ورسې ارمانو کې چې کاش د شي سود پیدا شي چې زما پیاره کړو. سعد صاحب راغی مصلح د رسول الله څخه شو. د سعد صاحب تاریخ کې به دا خبره ذکر کوي چې د کم کمالات دی او د کم انسان دی. یو خو به په کېدا چې د رسول الله ګارد ده اصحاب یې هغه به ګرځوله. د دین ورسته پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې دایر رب العالمین راوسی اشاره ودیل شي اذا الله نبی په دې دنیا کې پتا باندې دایر راځي خو یو ورځ به دا په امن بدلیږي. حدیث کې دا راځي رب العالمین فرمایي چې زب بنده باندې دو امنونه او دو یې نه راځم کوم. څه مطلب؟ کم سړی چې په دې دنیا کې په یره کې ژوند تیرې د دشمن نه معنا دا چې مطلوبي الته به مزي او کم سړی چې د ژوند له خوند او لذت اخلي دا په غي دنیا کې نو امید دي توانی وي. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ژوند یو څو مرحله وي. اولنې مرحله د محمد رسول الله د دعوت په دې باندې قادر چې دشمن په خلاف باندې مسلح جهاد شروع کړي وي خو لیکن صبر وکاو. دله تکلیف او ملګرو له تکلیف او شوخه غونډینو له تکلیف او ارزه کوم دا خبره وي صبر. موږ له بګی دا نتیجه راغله چې انسانانو د خپل ژوند په تقسیمي ابتدایي حالت کې به صبر کوي. دشمن چې ارسه کوي نو هغه له صبر دغینه به روسه به وخت اقدام کوي چې ملګری پیدا شي. لکه اصحاب بن زراره ورته ویل یا رسول الله موږ له امر وکړه چې د څومره حجاج راغلي دي مینا د غونډې کې ټول قتل د الله نبی ویلنا وقت دانه دي د جنگ خپل وخت او د خبر خپل. زمونږ الله قران کې فرمایي چې ان الله مع الصابرین د الله ملګرتوب د صبرناکو سره دی. د الله ملګرتوب د تقوا والا سره دی. د الله ملګرتوب د هغه چا سره دی چې عمل د الله لپاره کوي. د الله ملګرتوب د هغه چا سره دی چې منځونه کوي، زکاتونه د محمد رسول الله تابعداري، قرض حسن او للهیت. په طاعت باندې صبر دی ویل شي چې سړی په کوم شي باندې د الله رضا مکلف شوی بس هغه به مني. او مشکلات باندې صبر دی ویل شي چې په کوم شي باندې انسان لا مشکل رسیدي په دین د اسلام کې جزې فزې بنه کوي. او د معاصیونو صبر دا معنی چې انسان به ګناه نه ځان ساتي خو په دې شرط چې د ګناه په ضرر د علمي د الله نه درکې حیاي انسان د رب العالمین د انعاماتو لحاظ کوي، د الله نه یریږي، د الله سره مینه لري، د خپل بدن باندې شفقت کوي چې سبب ده په جهنم کې راخل کیږي. علم د قران او سنت کول، واړو امیدونه ساتل او درشه خوراک نه کول او قوي ایمان. نو اولنې مسله صبر چې کله مشکلات د دشمن د خوانه ډېر سخت شونه زمونږ الله ورته اجازه ورکړه. قران کې الله فرمایي چې زه دوی په کومک باندې قادر یم
او دا خبر وکړه چې د انسانانو سره دي مسلمانانو سره دي دشمنانو لانجه صرف دې خبره ده ان یقول آمنا بالله تاسو دا پوښتنه وکړئ چې د مجاهدینو سره دي دشمنانو په څه باندې اختلاف دي هیڅ چیرته په پټی نشته په تجارت نشته صرف دې مسله باندې چې تاسو د قران او سنت پابند او در سره موږ نه منو که چیرته منی د اسلام به منی چې کوم تاسو درکو موږ درته کوي هغه دا منه چې په نوم کې اسلام په واقع نفس امر کې ټول حالت د کفر مسلمانان مجاهدین د امنین لنجه جوړ شي زمونږ الله قران کې فرمایي وي چې چرته دغه مجاهدین نه ونو د خلکو عبادت خانه بڼنګي شوی وي د يهودو او نصارو او د مسلمانانو د زمونږ اوسو مدارس او د زمونږ اوسو کورونه او زمونږ اوسو تجارت خانه او د جمعتون د په دی وجه باندې رب العالمین آباد ساتري چې دشمن مخه د ځوانان ولاړ دي بلا کې کړي دي قوی دیوال د يهود نصارا کو څومره کوشش وکي بغیر راخته نشي که چرته دا مسله نه وي هیڅ به په یو ځکه بچ پاتې شوی نه وي په انسانانو کې بصیرتل د دوی عزت وغیرہ د لوټ کولو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دمر وخیر انسان نه دغه سیرت لګوري متصل ده شو نه کړ چې چرته کافری دغه په خلاف jihad درجه بندي وکړه په دې شاوخه د مدینه ګرد نوا کې په دې لار باندې چې څومره کافرانو د دې ټول سره دزبندي وشو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل توجه ټوله په یو طرف واړوله قریش وال چې دا رأس الكفر دی د دې ټولو کافرانو تحریک د دوی په لاس کې چې په کوم طرف باندې رواني نو دی رواني کی دا ورته وال پکار دی لکه عمر صاحب اصلي ویلی و چې اول دونه د بي خوبه څنګه په خپل را پریوشي دا ختميږي نو د مزور خلکو سره لانجه جوړ نه کړ الته قریشي خپل هدف وګرځول د غوي سره مسله شروع شو د اسلام په غزاګانو کې ابتدایي غزا هغه د بدر غزا ده لیکن د دین مخکې نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو اته غزوات او سرايا لګري دي اجمالی نن په خبره کو به ان شاء الله د بدر مسله کې چیرته جون بخیر روان شرشمه بورز باندې کیږي چې دا کله وشو څنګه وشو قومندان د جنگ شوګو یو لویل شي غزا او بل لویل شي سریه غزا دی لویل شي چې محمد صلی الله علیه وسلم په خپل خط لاړی جنگ له او سریه دا معنی چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام لاړنی خو ملګری تشکیل کړي گویا کې دغه اشاره ودیله چې کله کله به امیر جنگ لذي او کله کله به نزي ابوبکر صاحب یو جګړې روان شو عمر صاحب ورته ویل یا امیر المؤمنین مزه موږ له ولې درد راکای امیر که چرته شهید شنو به دومره درد مسلمانانو لوري شي چې د حد نه سیوا دې به دا مقصد نه چې لکه د پلانې سره د جنگ رهبر دی ولې پلانې مرشد لازریږي نه د رسول الله سره چې انسان وګوري کله به امیر د جبهه یا امیر د جنگ حاضری کوي او کله کله بخپل سر ګروپان دي په ارزه کې دغه حضور ضروری نه دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام په اکثر غزواتو کې خپل برخه اخیسته ده خو لیکن کله به ملګری تشکیل کړه اوله سریه سيف البحر د دې قائد سيدنا وسيد الشهداء حمزه رضی الله عنه ولي او حد کې ان شاء الله د حالات به بیانې کی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام کا کاری حمزه لري رضی رورم دی او د جنگ بیرغ او جنډه شو د ابو مرسل الغنوی یو صحابي ودل ورکړه تقریبا مجاهدین شو هغه دیرش کسان او کافران شو هغه 300 کسان سیف البحر ولا قوا غیزه ورته شیلو به ورشي د دشمن مقابله وکي جنډه په دین باندې مسلمانانو مجاهدینو وړل چې کله به دا ولاړ ونه مسلمانانو بخښه او شله برابر و چې خیر زمون غلبه ده ځکه جنډه ولاړه ده خو چې کله به دا پرې وته نو به مسله غړوړېدله او صحابه دا نه پرې خوده تر دې پر دیو صحابي په لاس کې و چې کله هغه ته اول په دې بل لاس کې ونی ولا شي هغه ته اول په دې خلی ونی ولا دې سټ کې ونی ولا اخر هغه کې موالو شهید جعفر رضی الله عنه نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې دوړ لاسونه به ځبان رب العالمین ورته وزیر ورکړي دی په جنت کې شکرې وي شهیدان الله د شنو مرغانو په زورګي ګرځي د ابو جهل د قافلې په شولې کې چې هغه 300 کسانو قیادت دغه پلاس کې سیف البحر علاقه چې کله ورور رسیدله نو په دې مقام کې مجدي ابن عمر یو سړیو هغه د دوړو خلکو په مابین کې دزبندي وکړه او جنگ لپاره نه خودل ځکه ام د دوی حلیف او ام داوي صحابه اراده برید لرله شربانی وی کې او د قشن دشمن مقابله مې اراده دا و شرمن جواب وکړو خودي سړی مجدي ابن عمر الجهني د برنه خودل جنہ دا کار ونه کوي دا جګړه په رمضان کې وشو تقریبا د عیسی علیه السلام نشپک سو درش کال وروسته مقصد پرې کې څو
د الله نبی په دې کې نشته د ګروپونه لګي دشمن باندې یرا روب غرزول پکار دي کله کله و د سبا دې طرف باندې ولېګاو کله کله به دې بل طرف باندې ولېګاو کله کله به دې بل طرف باندې ولېګا قران کې رب العالمین فرمایي چې د مجاهدینو په دې ګرځېدلو باندې صرف او صرف لوی مقصد دا دی چې دشمن خپکیږي زړی پیټک ویریږي چې لکه دا خو چن کسانو مونږ چې بمبار په شروع کړه به وښنو دا خو مې سره خوټیږي دا الله فضل کرم دی د یو شهید سره په سرهو په زرهو شهید ځوانان الله پیدا کړي د شي بنی لکه څنګه چې عقیده دشمن دا چن کسان دي دا به شهیدان کو دا به ختم شینه یو کدي اوجلو یو کدي شهید کې په سرهو به نور پیدا شي ځان به زوره کار وګوري دغه لوی مقصد داو دوه مسریه د شوال په میاشت کې ولېګله سریه الرابع د وزینو واغې دا ور تشکیل کړه د دې قیادت او مشریم نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل یو تر زوی لور کړه او د جنگ د جنډو بیرغه مستح ابن اساسه د یو صحابي واغله دا خبره کړه چې دا ځان سره واله تقریبا په دې کې 200 مخالفین دي او شپږ کسان مسلمانان دي شپږ مسلمانان او 200 مخالفین دغه به چې دا ور تشکیل کړه او رابغه علی اخره به شورل دلته د دوړ په مابین کې د شلک زرا غشي وشتل شي جنگ ونه شو خو صحابه په غوي گزارونه وکړه واغې بده وکړه دوه کسان به دي کې و چې غتبه ابن غزوانه او مقداد ابن عمرو دا مسلمانان و لیکن د مکینه د صحابه خو راتل نشو خو د کافرانو بری سپونه کې راغل چې په دې کې بلاو شو چرته موږ ځان رواني کو د دشمن په موږ باندې برید کوي موږ باندې عملیات کوي وجنی دوی له بدا خبره کو چې لکه ساو سره په صف کې روانو مسلمانانو په خلاف باندې جنگي کو خوشی کله زیله ورله ایسه تسلیمه غوړه ورکړه ځان ورسو وی ویل چې موږ د جنگ په نیت راغلي نه یو بلکې موږ په دې مخالکو باندې دي ځان را رسول د استاد خو لرالو مقداد ابن عمرو او دقشن عتبه ابن غزوان دا دوه صحابه په مسلمانانو باندې سپونه کې را داخل شول د شوال په دې مېش کې بل مسله دا وشو چې د عائشه رضی الله عنها سره واده وش امام مسلم رحمت الله علیه دا خبره حدیث نقل کړي بعض انسانان وایي چې د واړه او د غټ اختر په منځ کې واده کول دا سپيري د مکه مشرکانو دا عقیده و اوسم پاکستان انسانانو کې دا عقیده پرته چې لکه دی وخت کې واده وکړنه دی ولی واده وکړنه دی وجه دا چې دې کې به دا کزو سړي په مابین کې جوړواله نه راځي او هیڅ به اختلافات راشي به طرفونه راشي اختلافات هدا عائشه به فرمایي وزما واده وشو په شوال کې کومه و بیبي د رسول الله په نسبت سره مال محمد صلی الله علیه وسلم لګرانه وا یقیني رسول الله لډیره ګرانه دا وا د الله نبی وکړه دا دعا ویلي یا الله کوم شی چې زما په اختیار کې دی هغه مې د بیبيانو په مابین کې تقسیم کړي لري خو چې کوم شی زما په اختیار کې نشته په هغه کې ته مامره نشه د عائشه سره مې ډیره زیاتره د عائشه رضی الله عنها او بد بشکله ډیره تحفه ته حیبم د خلکو ورته وړي د رسول الله خوشاله لپاره جنت البقیع کې دفن د ابو هريره صبر باندې شپې جنازه کړې ده ام عبد الله د اسم کنیه وا بچی شي نه و د الله نبی چې کله وفات کړي تقریبا اتلس کلو په عمر باندې د وفات شو افقه النساء د څومره زنانه شې په دې ټولو زنانو کې په قران او سنت باندې ډیره په زنانه شې د عائشه ده د ابوبکر شه بلور ده د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات لري په نوبت کې راغی دا غسر دې په دې کې خودلو دغه په کوټه کې دفن شوی دی اخري وخت کې د لاړې دیو بس روزي شوی د مسواک او رب العالمین د عرش د پاسنه د عائشه برات را لګلې دي شیګان وای چې نه د پاک نه ده دي زنا کړی ده وې کچر د څنګه امام غایب راغی دي قبر له رسول دري ورګه ځکه دي زنا کړی څنګه رب العالمین فرمایي فاکر خو لیکن دا سره امام وای پاک نه ده نو په دې خلکو باندې را دلته به مغربین یو سوال کوي زمونږ استاد په امیر باندې محمد صلی الله علیه وسلم چې د عائشه رضی الله عنها واده نه کولو په عمر باندې وشو دی ولې کړی دی دا نه کلنه ماشومي او د محمد رسول الله سره د نکاح کې رسید خو عقلم د انسان نه مني ځکه دی وخت کې ظلم دی را د مصر عالم دی باندې کتاب لیکل دی په جواب کې ډیری وجه خو سو وجه ځان سره یاد ساته لوی وجه دا چې رسول الله عائشه په ماشومتوب کې وکړه د ابوبکر د خوشاله ولر د پاره وجه دا د رسول الله په نکاح کې چې کوم زنانه رااله هغه باندې به اور حرام دي جهنم هغه به جنت لشي او طبعا چې یو سړي لوره د یو شاخور هغه جنت لاړ شي څومره د خوشحالي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ابوبکر د خوشحالي لپاره چې ابوبکر خو زما ډېر خدمتونه کړې دي تر څو پوری چې رب العالمین د حق پورانه کې وځي نشم پورا کولای دا به ویلې دویما لاجل المحبه مع ابي بکر ابوبکر شپ سره رسول الله مینا وا دریم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا کور مدرسه
په دې کې مشر زنانه د رسول الله دومره تعلیم نشي زکولای لکه څنګه چې کشه زنانه زده کی دماغ برابرۍ ذهن برابرۍ څومره حرکات او څومره نقل او څومره عبادت او څومره اعمال رسول الله چې صادري ټول دې په دماغ کې الله را جمع کول او کېره زنانه خو دومره وا ابو هريره سے روایت اور ذکر کې وکړه چې وسړی د مسلمان سړي په جنازه کې برخه والی یو قرات اجر الله ورکړي خو کچرته دپن کې به دوه قرات دی یو قرات اندازه دومره ده لکه د احد د غره په اندازه باندې ستر سړی صدقه کی ابن عمر سے دا حدیث کومانه دی اوریدلې ابو هريره سے ویل زید رسول الله نبی بیرته تاسو کې عائشه رضی الله عنها قال خلق رالل ودا حدیث دې کنه دی او وګوره عائشه به چې دا غوړ جنازه له وزم نه ځکه جنازه له تک دا نه نو کار دی لیکن دا غي په حالات باندې دومره پوهه کزه ودا نو دینه معلومه شو چې دا اوچته زنانه ده قیمتي زنانه ده بهترینه زنانه ده پوهه کزه ده او کله چې انسان په جنازه کې برخه غلي په دې باندې انسان د ځړ نرميږي د قران په ذکر باندې د قران په تلاوت باندې قبرستان لکه کله تاګه مسکینانو باندې خرچه کول د یتیم پر سر باندې لاس راخل او بل څلورم او علماء دام ذکر کړی دا وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې دا ودونه کړي نو ار واده کې د سړي شهوت مقصد نه وجدارا که رسول الله چې د شهوت پرس انسان نه پکار دا چې د نور ټوله پیغلې کړي وکونډې نه وکړي هغه ټوله کونډې دي ورسې ان شاء الله دې به مبارکه حکمتونو مبارکه به خبره کیږي وجدارا چې اکثر ودونه خلک د شپې کې او د عائشه واده هغه تقریبا د دوحه په وخت کې وش عائشه به خپل فرمایي وې د ابوبکر صاحب د کور کې زماره پلان کور دی په دې وخت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام زمو خو راغی د 10 بجو وخت کې راغی نو داخله د اعتراض لري خلکو غلط دی چې پیغمبر څنګه نه حق کلنې کې عائشه ځان لواده کوله دا خو ظلم شوی دی او دا شوی دی او دا درې مسریه سریه الخرار دا د سعد بن ابي وقاص په قیادت کې ولېګله او جنډې چې د مقداد ابن عمر لور کړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل ورځي او الته قافله دغه خو تاسو ورشي وې دي صحابه په دورسي پټیدل په یوځای کې د شپې به مزل کوو خو چې کله خراره راقله ورشیدل ته پوښي د خلکو نو کې چې قافله چی شو یا خوسته رشوا یا دوه ورځې وړاندې او حالانکه حدیث کې مدار غلي و چې لا تجاوز منه تجاوز منه کې د خراره لاخینه الته به به باندې ودرېږي چې کله د رسول الله ملګری سعد بن ابي وقاص امیر د جبهه او مقداد ابن عمر وې د سره جنډه وا اغزل چې کله ور حاضر شو قافله د دشمن تیر شوی و نور بیرته وګرځیدل جنگ مونږ شو جنگ څخه مونږ شو دشمن سره مخابخ نشو پنځم نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل غزا وکړه غزوه الابواه چې دله ویل چې د ودان غزا پاغه هغه کې درغلی و تقریبا اوی کسان د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قیادت کې لاړل امیر د جبهه په خپل محمد صلی الله علیه وسلم دی جنډه خپل ترله ورکړه و حمزه رضی الله عنه لکم چې په اوهد کې شهید شوی دی وېدا ځان سره راواله او په دې وخت کې د دشمن خاله چې کله ورل نو جنگ منګ پکې ونه شو بلکې هغه ترشی و بن زمره د یو قبيله وا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غوي سره کیناستو او صلح وکړه دی ورته ویلي چې زمونږ په خلاف باندې بد چا سره اتحاد نه کوي تاسو په خلاف باندې چا سره اتحاد نه کوو موږ باندې برید او تیرې نه کوي موږ په تاسو باندې برید او تیرې وغیرہ کوونه عمرو بن مخشید هغه مشهور دغه سره دا خبره وشوه نور جنگ په دې غزا کې هم شوی نه دی پنځل سورې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په هغه ځای کې تیرې کړې دی ولې تیرې کړې دشمن لیدا خدای چې ګوره منګه چې چریکی عملیات نه کوو دشمن امر الله د کې را لاندې کې نه به منګه تختو کله چې زړه کې اراده د جنگ وي دی ګس د میدان په دې ځای کې څنګه جبهه پرته را د رسول الله په قیادت پیدا تی درو وتا بنو زمره عمرو بن مخشش دا هغه مشر دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره صلح وکړه معنا دا چې نو په موږ باندې راځي نو په تا باندې درځو کله کله د کافرونو سره تعاون اخستل شي خو په دې شرط باندې چې اسلام غالب او مغلوب نه کله چې اسلام ظاهري مغلوب او دشمنانو ور باندې برید کړي به کافر سره جوړه موړه نه کیږي وجداله چې دی وخت کې انسان کافر سره جوړه وکړه دا دلیل دی خبرو چې اسلام کمزوري دی او دا تسلیمي ورکړه خدای په دې وخت کې دا بیعت سره کړی دی او دا جوړواله ور سره راغلي دی چې د اسلام مسله اوچتا پنځل سورې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې کې پاتې شوی دی اې دین ورسا یو بل غزا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قیادت کې وشوله غزوه البوات یو علاقه چې غیزله پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خپل لاړو تقریبا په دې کې اوید رسول الله ملګری و او سل جانب مقابل کافرانو وګدا قافله ودا در روانه و د امیه ابن خلف داغه تقریبا 2.5 شخو وکان پکې و صرف ممیس پکې و ډېری سرمنې پکې وي اراده دا و چې باغی ځبانی ورشي برید ور باندې وکي خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې په خپل جماعت کې خپل په ځای باندې امام چې سعد بن معاذ مقرر کړی دی ځکه سړی به امام په خپل ځای باندې مقرر شي امیر زی
په دې نور غزواتو کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام سعد ابن عباده مقرر کړو د خزرج قبيله قومندانو جناتو بین شهید کې پیرانو کله چې دا کور راته زنانه بار راوته و نو دور ته ویل چې ته ولې بار راوته مو خو تاسو د پاره جنگيږو وې زړه دې چې تا به هغه شی وباسي چې زید کور نه رستلې وې کله چې سعد ابن عباده کول وردنه شو به پالنګ باندې خامار پروتو ګونډه ورته ما تکړه غشه څنګه ورته کې چې گزارې ته وکینو دا کسه به معلومات ونش چې سعد ابن عباده ولا پریوتو کال تمر هغه پیریو حاتبی بیا غوي आवाज وکي وقتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده رميناه بسحمين فلم نخطي فؤادا وسعد بن عباده من وجل دی او په دې ظلم وشته جوړه زم وشته او زمونږ بالکل ودا خطا شوی نه دی دغه اشاره ودیله چې دین او سیاست د دواړو غوړې شي دي لیکن د شي وخت په خلکو باندې راغی چې امیرانو قیادت د شي خلکو لاس اور پریو د شاګوی د منځ په معنا باندې پویدنه مجبورې چې خطبه او امامت هغه علماو کی په مرور د زمانہ باندې علماو له منبر او محراب پاتې شو دغه وزارتونه او ریاستونه او خلافتونه د خلکو له پلاس باندې ورل چې هغه په دین باندې پویدل نه نو د خلکو تصور دار راغی چې او هو د مولا سړي په سیاست کې څه کار دی دغه سیاست نه چې کوم د موجوده سیاست دی دروغه سیاست دا معنا قیام علی الشیء بما یصلحه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې کتاب لیکلی السیاسه الشرعیه شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی مولانا عبد الباقی صاحب لیکلی مولانا گور رحمان صاحب لیکلی دی اسلامی سیاست معنا دا چې دین او سیاست د دواړو یو مسله ام به یو سړی امیر وي وزیر وي خلیفہ وي د جماعت امام به او د قشن خطبه به خلکو لور کوي خو د خلک رالو والیان او امیران وغیرہ چې د خپل منځ په معنا باندې کوي نو هغه تعالی خطبه څه درکې مجبور ده معنی چې امام په یو طرف باندې شو هغه په بل کې په واقع نفس امر کې د دواړو یو مسله و یو بل غزا نبی کریم علیه الصلاه والسلام کړه غزوه الصفوان د غیر ایشو کرم ابن جابر درغه مشر د جانب مقابل کوم چې کافرانو او دی خو د جګړې مشر چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی په مدینه منوره باندې حمله وکړه سمالونه وغیرہ ځان سره وتښتول حیوانات خو نور د جنگونه کې چې پاغي کې انسانان شهیدان کې هوجني او یې ځان سره وتښتي دا غزا چې دا په سفر د مخکې غزاګان دا ټول په سفر کې شوی وي ځکه په دې منځ کې درې مشتو کې دا د عزت مشتو وي دزبندي او جنگ نه کېدو خو غزوه الصفوان دا د جماعت الاول په اخر کې او د جماعت ثاني په اول کې وشو معنا دا چې د دې غزا او د مخکې غزاګانو په مابین کې تقریبا 3 میاشتې مسافر رااله نور څه مسله به دې کې رانه لیکن دومره خبره به کې وشول شي دې سړي د مسلمانانو څخه پسونه ځان سره لوټ او حیوانات وغیرہ دی وتښتول پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله میدان له حاضر شو هغه رانه اېدین اورسه به بل غزا او شو غزوه الغشیره یا غشیره یا ذل غشیره درې وړ الفاظ راغلي دي غزوه الغشیره یا غزوه العسیره یا ذل غشیره د دې قائد محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو ځکه د غزا باره کې مخکې موږ تعریف کې دا وکړو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام به برخه اخیستي او هغه به رواني ابو سفیان قافله و هغه سره تقریبا 200 کسان و په معمولی حرکت کې لږ زر وړاندې او رسشي و شام لتل اخري غزا شو هغه سریه وشول په بیت بطن النخله کې دولس کسان نبی کریم علیه الصلاه والسلام تشکیل کړه امیر دغه وټه کو عبد الله ابن جحش خو ته دې لګورا نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته خط ولیکو خط او دی ویل امیر لا چې دا خط ځان سره واره او دا ګوره اوس ونه ګوري چې کله اغه ځله ورسي به خط کولاو دلته به ګوري نه په دې دولس کسانو کې دوه کسان سات صاحب او عتبه ابن غزوان دی غوینه اسونه یو خان رخصوله لس کسان لاړ دا دوی په دلار کې پاتې شو چې یو خو بل خو ګرځیدل کله چې اغه ځله ورلل چې ګوري قافله را روانه ده د څلورو کسانو په قیادت کې هغه کې عثمان ابن عبد الله او نوفل ابن عبد الله حکم ابن کیسان دا پکې و او ابن حضرمی دی پکې امیرو دوی ورته مخکې دینه چې غوړه نږدې شي د خپل سرونه کال کړه صحابه سرونه ور باندې چې کال کړ چې داخله د شي ګمانو کې چې دا ول عمرې لراغلي د کله چې نږدې را عملیات بوک دې کې اشاره ده دیلا سر پر خودل دا سنت طریقه ده خو لیکن چې کله سړی په تکتیک برابرې نو پاغه وخت دا به خریلې شي همیشه خریلې مناسب نه دي مګر هغه چاله چې هغه حفاظت نشي کولای د رسول الله وکتب همیشه په وګو پوری لګیدل نتیجه دې شروع وتلا یو ځکه مجاهد دی واغ ځان رسول غواړي خو تر څو پوری چې ګیره کله نه کی یا ګیره کم نه کی او یا د کافرانو د شکل سره خپل شکل مشابه نه کی الته ورتلې نشي نو د دې خبره نه دا معلومه شو چې انسان ګیرم خړېلې شي او دا کوم ولیم شي او د غیر مسلمو د جامو غو ځان له جامې برابر ول شي تر څو پوری دی غوي زیر ځان ورورسي خپل کار باندې الته پوره کی اې دې صحابه په تاریخ دا خبره موږ تاسو معلومه شو
نږدې چرال نو ایسه صحابه ور باندې برید وکړي ابن حضرمي هو شلو عثمان ابن عبد الله او نوفل ابن عبد الله دا دوړه قیدین کړه حکم ابن کیسان ته وتښتیدو یو دم د مکه مشرکان دا ډنډوره شروع کړه چې او هو د محمد ملګرو علیه الصلاۃ والسلام دا خو د عزت په میاشتو کې دوی جنگ وکي سوره بقره کې الله ایتونه نازل کړه ويسالونک داخله ته پوښ کې استانه په بار د شهر حرام کې قتال فيه جدي کې جنگ څنګه دی ورته وایي چې دا لوی ګناه ده خو اې د مکه مشرکانو چې تاسو د رسول الله د ملګرو دی غلطي په سیګرځي لیکن دا ظاهري د خپل غلطي غم نه کوي چې په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي خلک هم دې بیت الله نه منع کړی دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله دې خبر نه خبر شو نو د ابن حضرمي په باره کې دیت ورکې او د دوه اسیران ورخوش کړه خو مال ورنک دا تقریبا په دې وخت کې وشو چې روان کال شعبان بیراغه شعبان کې یو کار دا و چې روزي پرزیت راغی دویم حکم بګی دا و چې تحویل قبله یو خدای مانه چې مسلمانانو په مابین کې دا سپونه پاک شي ځکه کله کله د تشبیه په کار ده امتحان بل دا چې کله دا تحویل د قبله وشو دا قبله د دشمنانو په لاس کې وي نو سړي له غیرت راځي به جنگ کوي د غیره پاره دریم ته دا خبره معلومه شوله چې الله رب العزت به ان شاء الله حالات بدلی نو دا د بدر دا دویم د هجرت دویم کال کې چې کله بدر شروع کیږي دغه نه مخکې د غزوات او د سرایه وشوله نو را روانه چرشه په ورځ باندې کې چرته ان شاء الله ژوندیو نو به د بدر غزا شروع کیږي چې د مسلمانانو لوی درستیز مشر محمد صلی الله علیه وسلم درس و دیرلس مجاهدین جانب مقابل کې ابو جهل مشر دی او هغه سره پاسه زر و سوال فوجین راغلي دي ان شاء الله هغه به شروع کیږي ځکه در روانه چرشه بین را په دی خو د رسول الله غزاګان نور شروع شوي اوله غزا د هجرت په دویم کال د رمضان په میاشت کې هغه بدر شوی دا دغه نه مخکې د غزوات او باج سرایه وشوله رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري موږ تاسو سره نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين